د چارسدې دودیز خواړه غټې وریجې ورته وایي. اوس د دې ښار په بازارونو کې بې شمېره دوکانونه لري او مینوال یې هر ځای همدومره ډېر وي. که څه هم وریجې په نورو پښتنو سیمو کې هم پخیږي، خو د چارسدې غټې وریجې بیا تر ټولو بیل او ځانګړې دي. یم د مومند جنسۍ خو دلته موږ کډه راوړې ده، زموږ 12 کاله وشو دلته. دا دوهم تروزي راغلي د مومندو نه، نو ما د سپېشل ویلې وه، د سپېشل به رامنې غټې وریجې چارسدوالې خورې، نو ما اوس دلته راوستي دي او دوی ډېر مطمئن شوي دي او ماشاءالله ښایسته ذایقه هم ده او وریجې هم ډېرې مزېدارې دي. دې وریجو کې دا یو خوږې دي، ښایسته رڼې نیسي او غوښه هم پکې ښه مزېداره غوښه ده، پکې دا ښه پکې دغه دي، پکې غوښه هر څه پکې ښه ډېر دي. یو خو د دې ځانګړې خبره دا ده چې دا خو د دې سپېشلیټي ده، همدلته خاص په چارسده کې په رزړو کې دلته کېږي. او غټه خبره پکې دا ده چې دا وریجې هم د دې ځمکې خپلې دي، د دې خاورې خپلې دي. بیا غوښه په یو نیک طریقه باندې پخېږي چې څومره غوښه وي هماغومره وریجې وي او یو ډېر ښه کمبینیشن کې چې کوم دی نو دا جوړې شي او ډېره مزه کوي. خورو مخکې به داسې وه چې موږ به صرف ودونو ته انتظار کوو د غټو وریجو لپاره. په ودونو کې به یو ډېرې زیاتې هم پخې شوې، اونده کلي علاقه کې به خوړې. اوس نن سبا دا عمدې د کمرشل یا د معیشت شکل خپل کړی دی او ډېر لوی کردار هم دی په لوکل معیشت کې. همدلته په بازارونو کې پخېږي او خلک راځي خوري. ټیسټ کې دا بالکل یو یونیک ټیسټ دی، دا په ویلو نه کېږي چې زه ووایم چې د دې څنګه ټیسټ دی، خو دا ډېر اعلی، ډېر زبردست، یو ډېر ځانګړی شی دی. د دې وریجو پخوونکي وایي په یوه دیګ کې 14 کیلو غوښه او 14 کیلو وریجې له ځانګړو مثالو سره اچوي او تر ساعتونو پورې یې پر اور باندې کړي وي چې تر هغه وروسته تیارېږي. د چارسدې د رزړو سیمه چې په غټو وریجو مشهوره ده، د دې ځانګړي دودیز خوراک اصلي ټاټوبی بلل کېږي. له لرې سیمو خلک ورته راځي چې د دې خوندورو وریجو خوند واخلي او له خپلوانو او ملګرو سره شریک کړي. د چارسدې غټې وریجې اوس یواځې خوراک نه، بلکې د میلمه پالنې او دودیز کلتور یو مهم سمبول هم ګڼل کېږي.